د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د خبریالانو او رسنیو ملاتړ نهادونو له لوري په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. زن درست است که مادر است و باید مسئولیت بسیار بزرگ و سترگ تربیت فرزند را به عهده داره. در کنار از او زنهای بسیار با استعداد و مستعد ما داریم که اونا باید در سنگر باشن، اونا باید در فابریکه ها باشن، اونا باید در کارخانه ها باشن، کار کنن، استاد باشن. هر شرایط ناهنجار سختی که بر ما پیش می آید باید خود را از دست ندیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، یعنی کسانی باشیم که اونا را من حیث الگو قرار بدیم و پیشرفت بکنیم. لمیرمنو سره هغه شان چلند وکي لکه څنګه وس پیغمبر علی السلام لغوی سره برخورد کاوه، لغوی سره به نیک اخلاق کوله. نو هیله مې دغه د چې لمیرمنو نه حق د کار، حق د تحصیل، حق د پرمختګ وانه خیستل سي. هیله منه یم چې بیا زموږ افغان میرمنې په دغه ټولنه کې د ستونزو، د تاوتریخوالو، د قربانیو او د بې وروره کېدلو، بې موره کېدلو او د بې پلاره کېدلو شاهد نه اوسو. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر ښځینه خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو مسؤلینو او د یو شمېر رسنیو مشرانو ګډون کړی و. ویناوالو په هیواد کې د رسنیو په روان وضعیت او اقتصادي ستونزو خبرې وکړې او د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو او د ستونزو په حل لارې هم خبرې وکړې. در افغانستان ما میدانیم که ما خانم‌هایی را داشتیم چون ملاله، ناز و عنا، نایید شهید و سایر خانم‌هایی که مبارزه کردند. همکنون ما سر مسائل معاشات یعنی مانند معلمین تلاش داریم که چطور بتانیم و ژورنالیستانی که در ولایات هستند، چی ذکور است چی اناث است، کاریابی کنیم. از روز زنان ما در حال تجلیل میکنیم که 80% زنان خبرنگار متاسفانه باید بگوییم که وظایف خود از دست دادند. از مجموع 2398 خبرنگاری که در 6 ماه پسین اینا وظایف خود از دست دادن، 1970 تن اینا متاسفانه باید بگوییم که زنان خبرنگار هستند. په دې وروستیو کې 80 سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او له 538 رسنیو څخه یې په تېرو شپږو میاشتو کې 240 رسنۍ بندې شوي دي. بیشتر از رسانه‌ها در افغانستان متوقف شدند و همین گونه بعضی از بانوها نیز برکنار شدند که خودم شخصا بعد از اینکه رسانه ما متوقف شد ما به چندین رسانه دیگه همچنان اپلای کردم و درخواست وظیفه دادیم، اما به دلیل از اینکه نبود اقتصاد و همچنان اینکه عامیانی نداشتند تا کارمندانشان بتانن کاور بکنن در قسمت معاشات و همچنان در قسمت رفت آمد در این زمینه و مشخصات دیگه، اینا مجبور شدن که ما را همچنان رد بکنن. خواست ما از امارات اسلامی امنی از ایران همیشه باید که وقتی ناز و خصوصانان تونستن در هر حساب باید کمک کنید. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو وغوښتل چې د یادو رسنیو ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو پاتې رسنۍ بندې نشي. نظر و مشکلات و محدودیت هایی که بود بازم فدراسیون ژورنالیستان افغانستان آماده عزیز شد که البته این روز را تجلیل بکنم و تعدادی از بانوان را دور هم جمع بکنم و ما بتانیم در حد خیلی عامیانه و خودمانی این روز را تجلیل بکنیم و کنار هم یک خاطرات خوبی داشته باشیم. حالا هیچ نهاد به خاطر پشتیبانی از زنان در افغانستان وجود نداره. هیچ کس نیست که به خاطر زنان دادخواهی بکنه و با امید استقلالیت فردی، اجتماعی، پیروزی و کامیابی تمام زنان جامعه. د دغه مراسمو په پای کې یو شمېر هغه ښځینه خبرانې هم وستایل شوې چې په رسنیو کې رغنده فعالیتونه ترسره کړي وو. د مارچ 8 هر کال د ښځو نړیوالې ورځې په نوم د افغانستان سربیره په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي.